یعنې دا زما د کمزورۍ وروستی حد ده چې په ژوند زه خوله نسم خلاص. څنګه دغه نه دی کړی، دا مو نه دي ویلي چې تا بې غیرتي وکړه، ته لاړې ګویا وتښتېدې. د جنرال مبین تازه غږیز کلیپ وایي په ژوند کې خو مې خوله بنده شوه، خو له مرګ وروسته به مې قاتلان افشا شي. دا چې نجیب ننګیال ورته څه ویلي نور یې له خپلې خولې واورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. زه خپل هغه خلک چې یعنې دا زما د کمزورۍ وروستی حد ده چې په ژوند زه خوله نسم خلاصولی. هغه څوک چې له افغانستان سره خیانت کوي، جفا کوي، ظلم کوي. جنرال صاحب فکر کوئ دغه سپېڅلې ښځه ده چې وایي چې دغه نه هېڅ امکان نه لري. ځکه هغه ټویټ باندې باید تاسو پوه شئ. همدا د ما جرأت داسې کړی نه ده چې زما له مرګ نه وروسته به زه خپل قاتلان افشا کړم. په ژوند چې نشم کولی، دا زما د بې غیرتۍ په معنا نه ده، دا زما کمزوري ده او زما د کمزورۍ وروستی حد ده. نو ولې به ډېر په دې باندې خبره وشي چې یاره نو ضرورت یې څه ده؟ اوس نجیب ننګیال صاحب پخپله لاړل یې وتښتېدل، ځان یې له بحران سره مخ کړه او بیا پړه په بل چا چې ما خو دومره جرأت وکړ، دا خو مې وویلې که په ژوند نسم کوی تر مرګ وروسته خو به خاینان افشا کړم که نه. وضاحت ورکوم، موږ دغه نه دی کړی، دا مو نه دي ویلي چې تا بې غیرتي وکړه، ته لاړې ګویا وتښتېدې، بلکې که وتلی وې او خوندي ځای ته تللی وې او په واقعیت هغه څه چې ته په ویناو کې وایې، یعنې موږ به ما شخصا میسج هم ورته کړی، تاسو د پوښتنه کولی شئ دی او هدف مې دا و چې بل څه مې نه دي ویلي، یوازې مې د وټساپ شمېره ترې غوښتې او هغه دا وه چې ما فکر کوم که دی به په حقیقت کې په ستونزه کېږي، که زموږ څه لاس له لاسه کېږي او په رښتیا د حقیقت دغه شی نو موږ به لومړي خلک یو چې د هغه چا مرستې ته ورسېږو چې د افغانستان په ګټو باندې درېږي. یوه خبره ما دومره ویلي دي چې دوی ترکیې ته نه دي تللي، په داخل کې د بد وضعیت سره مخامخ دي، په داخل کې ته دا صلاحیت نه لرې او دا یو حقیقت ده، ته خپل اعتراف پرې کوې چې ته دا صلاحیت نه لرې چې د مسلې د بحران په حل لاره تا سره خبره وشي. نه یې ته لرې، نه یې مولوي صاحب ضیاءالرحمن اصغر لري او نه یې دغه اوس عمران افغاني لري. نو د حل لارې په موضوعاتو باندې موږ دلته د تحلیل تر کچې کېدلی شو، ځکه ته خپله ناتوانه نه بېوسه یې او په دې باندې ته خپله اعتراف تا به هم نه وایي کړی، ما به زنګ در وهلی وای چې ته خو صلاحیت لرې، دغه کار داسې کېږي، که ما دا پلانۍ اشتباه کړې، خو ما اشتباه کړې، ته خو یې اوس مه کوه، هغه لاره چې زه تللی یم ته خو اوس پرې مه ځه. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.